یو خو د دې ټولو مرګونو نه مننه کړو چې راغلي دي او دا د مهاجرینو په درد باندې دردمند دي، خپل کارونه او روزګارونه یې پرېښي او دلته راغونډ شوي ناست دي. د ټولو شکریه ادا کوم. خبره دا ده چې دا مهاجرین دا انسانان دي، دا نه ځناور دي نه حیوانات دي او نه بل څه قوم دی. دا انسانان دي، دغه د انساني ټولنه کې رالوي شوي دي او دغه پاکستان کې هم دغه یو انساني ټولنه کې راغونډ شوي را پیدا شوي دي، رالوي شوي، را زلمي شولو، سپین ږیري شو، بوډاګان شولو. دا خلک چې راغلل د افغانستان نه نو دا څه غیر قانوني نه و راغلي، وبخئ دا څه قانوني نه و راغلي، همدغسې په دې سرحد باندې راپورې وتل او دلته دا دغه شو، تاسې قانوني کړه. ده تاسې قانوني کړه، د 15 کاله دا قانوني و. تاسې پاکستان حکومت په 1950 کنونشن چې دی په هغې دستخط نه دی کړی، نو چې دستخط دی نه دی کړی دا 50 کاله دی خلک وساتل، 50 دی وساتلی شروع باوجود د دې چې تا دستخط هم نه دی کړی، نو بیا دې په یو شپه کې واخیستل، دا ټول غیر قانوني کړل. دا خو هغه د انسانیت ته نه سره کتل دي چې دا خلک قطعا انسانان نه دي، یو ځناور دي او بس. زمونږ دا خواهش دی، دا دومره آبادي ده د مهاجرینو دلته په پاکستان کې لکه د اروپایي یا اروپي یو وړوکی ملک چې کوم دي، تقریبا د 10 میلیونه خلک یادوي، دا د 40-50 میلیونه هم ډېر دي. دې خلکو ته د ګډو او د څاروو په نظر باندې ونه کتل شي. دا کومه حالات چې روان دی چې په لارو په دغې بندشونې ورته اچولي دي، باد باران سیلۍ طوفان په دې کې چې دی 2 شپې ورځې تېروي، ګاډو له کرایې نه ورکوي. زمونږ خواهش دا دی چې مهاجر قطعا نه پاتې کېږي، یو قسم نه پاتې کېږي، ځي روان دي. چې روان دي نو د خدای خاطر وکئ. تاسې مسلمانان هستئ، موږ او تاسې سره ډېر مشترکات لرو، هم د ژبې لرو، هم چې دی د مذهب لرو، هم د کلچر لرو، د ټول مشترکات باوجود ته ما د ځان نه خپل ډېر دومره لرې ګڼي چې قطعا دغه د انسانیت نظر راته نه کوي او د ګډو او څاروو نظر کوي. او د شپې او ورځې ما چې دی په صحرا په میدان باندې سره د ماشومانو او زنانو په ما باندې شپې تېرې، لار راته نه خلاص. ستا په اختیار کې دي، کوم شی چې ستا په اختیار کې دی موږ هغه مطالبه کوو. چکن سنټر دې ختمې که، موږ د هېڅ امتیازات نه غواړو تا نه. که ته ځان ته ډېټه برابرول غواړي، دلته پیوار کارت شته، آی سی سی کارت شته، دا تاسې سره په خپله شته دی، دا ډېټه تاسې سره ده. په دې دې باور نه او یقین دې نه وي، کښېنوه همدغه د ګیټ مخې ته یو 200 بایومیټریکه کښېنوه چې یار یو ځي ګاډي کوزېده، یو 10 کسه ګاډي سري انفن کې چې دی ګوتې لګي او بایومیټریک کېږي او وادي وړي، بیا ځان له خپله ډېټه راغونډوه. د دې سره چې تا کوم کار شروع کړی دی، دا 40 یا 50 کاله مېلمستیا دا ټوله په سیند وشوله. د دې سره موږ د شورا یو 2 منشوره دي چې یو د مهاجرینو د حقوقو دفاع او دویم چې دی د دغه پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو پل جوړېدل او د دوی ترمنځ دا کوم چې غلطفهمي دي دا ختمول. نو د موږ د 14 کاله شورا په منډو تړنو په هلو ځلو باندې موږ هر مهاجر چې لېږه موږ دا د خیرسګالۍ سفیر لاړ شي د پاکستان نه، هغه ته واخیستل ټول هر څه دي، خپل خپې دي په خپله په تبر والي، ځکه چې سړی ځان له په خپله دشمن کې بیا به تاسې ګیله هغې نه کوئ چې ولاد افغانستان خلک چې دي موږ سره موږ ته نفرت کوي. نو نفرت خو تا جوړ کړی دی، موږ خو نه دی جوړ کړی. ته یو سړی په بېعزتۍ باندې وباسي، 40-45 کاله دې مېلمستیا وکړه، بیا هغې په بېعزتۍ وباسي، نن ابه تا نه خفه کېږي، ابه نفرت نه خوروي، ابه تا نه ګیله نه کوي. اخوا ته چې بیا ځي د امارت اسلامي نه، هغې ته موږ بار بار دغه ورکړي، طرح یې ورکړي دي. جنونو هلته ډېر خلک ما ته ټلیفونونه وکړي چې موږ په ډېر مشکل کې یو، قطعا دلته موږ ته سړي په نظر نه ګوري. نو د هغوی نه هم دا خواهش دی، دشتې ډېرې دي، تاسې ورکئ دغه مهاجرینو ته. ګوره مهاجرین دلته چې پراته دي په پاکستان کې، زیاتره خلک چې دي دا دغه د 3 ولایتو زیات دي، د شرقي ولایت چې کونړ، ننګرهار، لغمان، د دې زیات خلک دي پکې. موږ دا یو او اکثریت پښتانه دي، د دې نه چې څوک ځي اوړي او ټول همغه ځای کې بس په ننګرهار کې پاتې شي. په ننګرهار کې هلته دغه هم کم دی، مساحت هم کم دی، رقبه هم کمه ده. د دې 3 ولایتو چې ټول راواغلي نو 15,000 کیلومتر مربع نه جوړېږي او آبادي بیا ډېره زیاته ده. د دې په مقابل کې هلمند دی، فراه ده، نیمروز ده، 2,000-50,000 کیلومتر مربع مساحت لري، دشتې لري. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې وروره څوک په ننګرهار دا کم مساحت لرونکي ولایتونو کې پاتې کېږي، دې لپاره یو نمره ځمکه ورکړه. کوم چې پر مثال هلمند او نیمروز او دغه ته ځي فراخ ولایتونو ته، نو هغې ته دې 10 جریبه 20 جریبه ورکړي. نو دغه 10 جریبه او 20 جریبه ځمکه چې ته ورکړې، صرف یو ټویل پرې وباسه، ولا نور هېڅ هم به ورکوه، هېڅ امتیازات مه ورکوه ورته. یو ټویل به ورته وباسه، ته 2-3 کاله پس وګوره چې دغه ستا د غلو منډیان، ستا د میوو منډیان،
دا څومره ستا سره دا خلک د خپل ستا د نظام سره څومره مؤمن ثابتېږي. یو خوا نه به ستا سره دا خلک چې دی په خپلو خپو ودرېږي تا باندې به بوج نه شي، د بلې خوا نه به دا نفوس توازن برابر شي چې دا به په ننګرهار کې ټول پاتې نه شي، د نفوس توازن به برابر شي. نو دا ټول هغه خبرې دي چې د نظام د په ګټه دي، خو نه پوهېږم چې دا نظام ولې د دوی دپاره هڅه نه کوي. اوس دغه یو کار د ساینې دی چې دغه کومه اوس د کورونو د جوړولو اجازت ورکړو، دا کار د ساینې دی. دې سره مهاجر ډېره حوصلې لوړې شولې چې هلته ځو. مونږ مخکې دا یو سوچ او فکر ورسره و چې ولا هلته به مونږ څه کوو، کور جوړول ته هم نه پرېږدي، خو اوس یو تمه امید پیدا شو چې هلته کورونه جوړول ورته پرېږدي. نو زمونږ د انسیار نه ډېرې ګیلې دي. انسیار مونږ له کارډ راکړی دی، انسیار کارډ هېڅ معنا نه لري، نه مې پې پولیس پرېږدي، نه مې هغه وخت سره چې راکړی م هېڅ په هغې کې نه ضمانت کېده، هېڅ هم پرې نه کېدلو. خو دا اوس چې دوی واخیسته هغه یې که چېرې دا کارډ مونږ ته قابل قبول نه دی او ختم یې کړو. چې زه یې ختم کړم، مهاجر یې ختم کړ، د انسیار دفتر بیا دلته څه کوي؟ انسیار دفتر خو په ما دفتر دی، انسیار خو په ما باندې انسیار دی. خو چې کله مهاجر ختم شو، مهاجر غیر قانوني شو، مهاجر غیر قانوني دي او د انسیار دفتر دلته قانوني دی. نو دا کوم اصول دي چې زما په سر دفتر راغلی دی، هغه دفتر دلته ناست دی، هغه قانوني شو او زه غیر قانوني شولم. نو انسیار موږ سره ډېره جفا وکړه، دا اوس هم کوي لګې دی. وی آر سی کې یو آر سی ورته کولاو کړې ده، مخکې په 2014 کې ورته 2 کولاو کړې وي، یو په داخلو کې وه او یو چې دا په دغه کې وه، په سوکانو کې وه. اوس یې ورته 2 نه 4 دی ورته کولاو کړې. اوس هغې نه زیات حالات دي، هغې نه زیات بد حالات دي په مهاجر باندې. نو که ته واقعا د مهاجر سره همدردي کې واقعا د مهاجرو عزت غواړي، تا سره خو پیسې شته، فنډ سره شته، داسې نه چې نشته. وی آر سی یې ورته زیاتې کړه او کېدای شي چې ته د مهاجر په 10 ورځو کې واړې، د یو وی آر سی په ځای ورته 10 وی آر سیانې جوړې کړه. که ته واقعا د مهاجر عزت غوښتل غواړي، خو نه. نو نه پوهېږم چې د خپلې بقا دپاره کار کې انسیار هغه همدا وایي چې ولا که دا مهاجر لاړه د ټول بېغمه شو، بس زه به هم ختم یم. نو د انسیار نه همدا خواهش دی چې د خپل ځان غم مه کوئ، د مهاجرو د عزت غم وکئ. او مهاجر نه د چیو وږي دي، نه د ډوډۍ وږي دي، د دې شي وږي نه دي چې راغلي دي د هغه په خاطر راغلي، د عزت او د ناموس او د خپل عقیدې او د ایمان په خاطر هجرت کړی او چې اوس بیا هم ځي، بیا هم همدغه دلته چې خلک دا بېعزتي ګوري، نو په دې خاطر ځي. که نه 40-50 کاله یو سړی اوسي او په یو ټلیفون او په یو اواز باندې دا غیر قانوني شي، په آخره کې به د دغه ولس د پاکستان د ولس شکریه ادا کوو چې موږ سره ډېر ناکام کړی دی. د دوی پوله پټۍ، د دوی ماشوم په کور کلي کې موږ سره اوسېدلي دي، موږ یې برداشت کړي وو. د دوی کور آباد، د دوی نه مننه کوو. د چارواکو نه هم غټه ګیله ده. چارواکي دا د خپل ټول مفادات ته ګوري، انسانیت او دغه ته نه ګوري چې یاره دا خلک انسانان دي، اخر یا بد دي، دې ته نه ګوري. دا خپل مفادات دي تر څو چې موږ کې کولي او چې مفادات یې ختم شلو، نو اوس موږ ته د ګډو بیزو او د چلو نظر کوي. نو د دې نه هم غټه ګیله ده. موږ انسانان یو، ستاسې نه موږ دا تمه لرو، امید لرو چې موږ د افغانانو ته، مهاجرو ته د انسانیت په نظر وګورئ او دا نفرت په همدغه ختمېږي. د دې ځای نه هم د خیر خبر چې ځان سره وړي، تاسو د دې نه چې ستا یو خپل دغه ګڼي، مددګار او مرستیال ګڼي، نو هغه همدغه ده چې ته دې په سړیتوب او په خوشحالۍ د دې نه رخصت کړي. تا ته لارې بندې کړي، یو خانه لاره بنده ده، بل خوا ته دلته وایي چې هله پاسېږه، د سیابان او سیابان وایي چې هله دغه ورشئ چاپي وخی ونیسئ. نو چې ما ونیسي په لار کې به زه پروت یم، نو هغې له دلته پروت ښیم که نه، چې لاره خلاصه شي ته وګورې خلک ځي که نه ځي. څومره چې د لارې کیپیسټي ده، څومره چې د ګاډو کیپیسټي ده، هغه خو روان دي په هغه اندازه باندې. تاسې مینه یې الحمدلله انسانان هستئ، موږ خو تاسو ته انسانان نظر کوو.